خپل حیثیت وپېژنه ما به بیا هم ملت زاري کوله هسې فضول مې غر له ګټې وړلې صدق صاحب ډېر زبردست هسې فضول مې غر له ګټې وړلې او هسې فضول مې دا خواري کوله او زه ستا د زړه د حاله څه خبر وم چې تا د مینه بازاري کوله ډېر زبردست شپږ کاله او دې کې څو ځله کړې یو ځل کړې او بیا که خیري راغلی شته صدر صاحب تاسو راته ډېره مننه تاسو موږ له ټیم راکړو موږ دلته ټیم راځو نو موږ درسره ښه یو کله کله راځئ غور پې کول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي غور پې کول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي دی دا ژوند شرابو کې مینه رنګول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي غور پې کول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي دا خوږې نغمې زړونو کې کرل غواړي دی دا ظلم زور تیرو زیلې پرې کول غواړي دا د سوز او سازو سم هماهنګ کول غواړي مینه رنګول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي مینه رنګول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي مپنی نسا سر نینی نسا سر گا مپنی سا مپنی نسا سر نینی نسا سر گا مپنی سا زړه حرم نبا ټول بوتان وستل غواړي زړونه د انسانیت یو ځای جوړول غواړي دیو د نفرتونو نه ځان آزادول غواړي مینه رنګول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي مینه رنګول غواړي ژوند ښکلی کول غواړي سحر کیږي ماښام کیږي څومره زر ژوند تمام کیږي ځوانان لاړل بوډاګان شول د ځوانۍ جام تشیږي اصل ژوند د رڼایې دی د سپوږمۍ په بام پړقیږي سحر ځان سره اخیستی د رڼایې دام خورېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو ورور عریب خان یوسفزی یو ځل بیا تاسو سره په یو نوي پروګرام کې امید دربه کوم چې ټول ملګري به ټیک ټاک روغ جوړ او ښه یې د خیره سره ملګرو نن موږ بیا په سفر یو مسافرو سره ملاقاتونه دي او ګپې شپې دي تاسو سره د مسافرو ملاقاتونه کوو ما سره عباس ناست دی او غمجن هلک غمجن هلکه څنګه شکر دی ته څنګه طبیعت دې ښه دی الحمدلله ټیک ټاک زبردست خوشحاله یې بالکل ښه دی وختونه دې ښه تېرېږي ښه دا راته ووایه چې تېر اختر کې مونږ تا نه یو ویډیو کړې وه او ستا ویډیو خلکو خوښه کړې وه نو نن به څه وایې خلکو ملګرو ته فینس ته یو شعر ورته ډالۍ که د هغې نه پس به بیا خپل پروګرام سټارټ کړي انشاءالله په لوی امید مې ستا یاري کوله او هر وخت مې ستا تابعداري کوله په لوی امید مې ستا یاري کوله او هر وخت مې ستا تابعداري کوله او تا به خپل حیثیت وپېژنه تا به خپل حیثیت وپېژنه ما به بیا هم ملت زاري کوله هسې فضول مې غر له ګټې وړلې صدق صاحب ډېر زبردست
هسې فضول مې غر له ګټې وړلې وه هسې فضول مې دا خواري کوله او زه ستا د زړه د حاله څه خبر وم واه. چې تا د مینه بازاري کوله ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښه ډېر ښکلی او ډېر زبردست د امین د خولې دا شعرونه ډېره مزه کوي عباس خان سره ناست دی عباس خان څومره وخت وشو د خیر پرې شپږ کاله او دې کې څو ځله تللی یو ځل تللی او بیا که خیر اراده رښتیا ده تلو دا څه وایي زبردست لکه زیبا ښه صحیح ده ملګرو ته څه وایي څه ښکلې ونه خبره صحیح ډېره مننه کوم امین خان ستا څومره وخت شو زما خو بس داسې کال پوره شو پوره کال تېر ځل چې تللی دی بس سهار ته څه دلته ټول د کال شو او نن سبا د خیره څه کار کوي بس فلحال اوس تعلیم کوم ښه ښه لیسنس دې واخیسته ډېره مبارک شه څومره وبه شو لیسنس ما لیسنس فلحال داسې 2 میاشتې شو څو میاشتې شو ګاډي چلی نه کوي څه پیغام ورکړي بس بس ورته وویل چې بس نفرتونه نه څه نه جوړېږي مینه محبت ساتئ او زړونه کې څه مه ساتئ دنیا دومره زندګي ده ښه غمجنه لکه نو وخت تېري دې دلته ښه کېږي د خیره بس الحمدلله شکر ده دوبۍ ښه ده بس ښه ده یاره شکر ده کوم ځای ښه دی پاکستان ښه دی که دوبۍ ښه ده بس پاکستان و ملک کې خو بس وسیع مجبوري بله ترې مې تشهیر ویلې وه ووایه که بس پر آزاد مرکنیز او یا ډېر ظریف یا ډېر نه بالکل صحیح خبره ده زیب خان څنګه یې طبیعت دې ښه دی ټیک ټاک مسافري څنګه ده مزدار وانه الحمدلله د خیر سره ښه او څومره وخت وشو تللي ما خو 2 کاله برابر ګرځي د خیر سره نو کلي ګرځي دا څه وایي نو کله به ځې که ښایي انشاءالله اراده دې ان شاء الله جنوري فروری ان شاء الله امید ده لکه ځې به ان شاء الله صحیح ده او واده دې کړی نه دا څه وایي نو چوس لاک چوس پکې ان شاء الله زبردست جنوري فروری نو دا دسمبر کې ښه ښکلی موسم وي یخ د خیره سره او چاولې پکې هم ډېرې خوړې شي نو په هغې کې چې واده وکړې ښه نه ده نو صحیح ده جنوري فروری موسم کوم چې مزدار وي اصل اصل کې کورونا ټول کاروان ته کنه ښه ښه او کپنای سایډ اواز لږ تیز کپنای سایډ نه لګ کاروان دی کنه ښه ښه د هغه یې مسله ده هغه کپنای مسله لکه اراده دې دلته چې کوم کارونه دي هغه بیا وکړو ټول بل دا دی چې مسافرۍ کې دا هغه کې سمتیا چې یو کس په سخته وي خو راته شاته ورسي کې نه چې نه د سعودت کې یو کس په سخته تېره کې مشکل نه جواني ورسي بیا کسان بیا ډېر په نرمه تېره کې کنه صدر صاحب تاسو راځو ډېره مننه تاسو موږ له ټیم راکړو موږ ډېر ټیم راکړو نو موږ ورسره ښه یو کله کله راځئ شبي به لګي او خبره ده تاسو دغه شانتي موږ تاسو ته نو تاسو ته یو تاسو ته لږ څه کوله تاسو ته ډېره خبره ده ان شاء الله موږ سره یو په هره سخته کې ان شاء الله په نرمه کې پته نه لګي او په هره سخته کې به سره یو ان شاء الله تعالی کې خیر ژوند وي او خیر خیریت وي او ستاسو په هر اواز او په هر ناره به ان شاء الله موږ تاسو سره حاضر یو په خیر او زموږ د لیبر سپورټ پوره ارګنایزیشن پوره ټیم چې دی هغه به تاسو سره ان شاء الله تعالی کې خیر او په هر ځای کې به تاسو سره ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه غمجنه ډېره مننه که په ډېرې سی ویلی شي بالکل څه چې وایم تاسو ته ویل چې صحیح دی ډېره مننه په دې ځای کې به بیا موږ غمجنه تا ته یو شعر ډالۍ کړو وایي چې ته د خپل ځان د غم مرې زه د جانان د غم ته د خپل ځان د غم مرې زه د جانان د غم او ظاهره ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي واه زبردست مننه ښه ته به څه وایې څه ښکلې ونه ووایه بس دا ژوند خو زموږ کم دی محبت دپاره هم دی او حیران یم چې نفرت وزګاري خلک څنګه واه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښه غمجنه داسې څه څیز ستا را یادېږي چې هغه ستا په ړه پروت دي چې ته وایې چې یاره زه کلي ته لاړې او بس دا وې او داسې لکه که نه نو داسې څه یادونه دي تا سره چې یاره هغه ستا په ړه پراته دي او دلته ورته ډېر یادېږي د خپل وطن بس یاره په زړه خو ټول مسافره یو ارمان چې
مور او پلار سره خپلې زندګي تېره کوم دا ارمان دی یاره ټول او بس چې دومره څه وکړي چې سړی مور او پلار سره خپلې زندګي تېره کړي او واده دې کړی دی؟ ما واده خو نه دی کړی ښه واده به کوو نو دا خو به هم ستاسو ارمان شته په اړه باندې بس واده به وخت سره لکه راتلونکي وخت کې به واده او وکړي انشاءالله بس بس یو شپږ میاشتې بس مې راوستل. دا سوال او تا ډېر رانږدې کړ ښه او دا راته ووایه چې دغه خو ستا یو دغه شي چې یاره د مور او پلار سره زندګي تېرول غواړم که نه او داسې څه ارمان دې شته تا خو داسې سوال وکړو لازم دا سړي د زړه باندې یو ارماني که نه چې یاره بس زه به داسې کېږم څوک وایي زه به وزیر اعظم جوړېږم څوک وایي زه به څه جوړېږم څوک وایي یاره که نه نو ستا څه ارمان بس په دې حال شکر دی کوم ارمان مې چې مې خدای پوره کړي دي ټول بس چې کوم یې په زړه باندې راغلي الله تعالی پوره کړي دي انشاءالله چې نور هم راځي نو الله تعالی به پوره کوي ښه لکه پوره شوي دي او انشاءالله او نور زړه کې شته لکه خو سوال کېولی چې الله یې پوره کړي الله یې پوره کړي لازم هغې کې موږ ته یو ووایه که نه نو ویورس ته به هم پته ولګي چې یاره د غمجن په زړه باندې دا ارمان دی بس دا ارمانونه دي سړی دغه کې برابر شي نو حج بیت الله ته لاړ شي ماشاءالله سره د ټول فیملي زما سره د ډېر ملګرو بلکل صحیح زه مین پرې نه وم په دې خلکو کې مین کړم واه ډېر ښه زه مین پرې نه وم په دې خلکو کې مین کړم او څه د یار سترګې ښایسته وي څه یې ځان راباندې ګران کړم ډېر ښه ډېر زبردست ډېر مزېدار ډېره مننه غمجنه ډېره مننه عباس خان چې تاسو موږ ته ټایم راکړو موږ سره کېناستئ او زموږ کتونکو ته هم ښکلي شعرونه ووایي او زموږ کتونکو ته هم ښکلي خبرې وکړي نو ډېره مننه ګرانو ملګرو د ځان خیال ساتئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ خپل ورور ایوب خان استودیو ته اجازه ورکړئ السلام علیکم ورحمت